دا ولې تاسې دا کونډې په کورونو کې کېنولې دي دا ولې تاسې نه ورکوئ؟ دا اخر څه خبره ده؟ دا انسانان دي او که چېرته غواګانې دي او که نه چېرته تاسو دا په پیسو باندې اخیستې دي او که د غیرت مسله ده دا کوم ډول غیرت ده؟ انسان خو دې ته حیرانېږي چې دا اخر څه رقم غیرت ده؟ د خلکو غیرت له اسلام نه هم پورته شو او که نه له اسلام نه هم دوی ډېر زیات پوهېږي. دا څه خبره ده آخر؟ انسانان دي چې ګوري بیچارهګانې ناستې دي په کورونو کې کلونه کلونه په انتظار باندې څه کوي چې بس خلک غیرت راخیستې دي او دا بیچارهګانې کونډې چې دي دا بس کلک کې په کورونو کې نیولي دي. ته به وایې چې دوی د ټول عمر لپاره په پیسو باندې راوستلي دي. د الله بندګانو اسلام له هر څه نه مخکې ده. کوم غیرت چې موږ ته اسلام ښودلی ده که نه بلې هېڅوک هم نشي ښودلی. اسلام کې چې څومره غیرت موجود ده په بل یو دین کې په بل یو قانون کې هم دومره غیرت نشته. یو ستر صحابي هغه فرمایي وایي متى استعبدتم الناس، تاسې کله له انسانانو نه غلامان جوړ کړل، له کوم وخت نه غلامان کړل؟ وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، او دا چې دي الله جل جلاله خو دا آزاد پیدا کړي دي کنه، دا غلامان نه دي کنه. تاسې ولې غلامان کوئ؟ ولې تاسې داسې په سترګه ورته ګورئ لکه دا چې تاسو ته الله جل جلاله د غلامانو په حیث باندې پیدا کړي وي؟ ډېر د افسوس ځای ده چې ځوانان هم داسې ګرځي بې ښځې بې ودونو او خویندې کونډې بیچارهګانې په کورونو کې ناستې دي. څه وجه ده چې د هغوی بیچارهګانو یا میړه وفات شوی ده یا شهید شوی ده یا تلف شوی ده یا الله مه کړه یو معتاد شوی ده او له کور نه تللی ده او دا بیچارهګۍ بس ناسته ده په کلونو کلونو باندې د نرانو دا ظلم او ستم په خپلو اوږو باندې وړي. دې ته اسلام نه وایي او نه هم دې ته غیرت وایي او نه هم دې ته هغه ښه عادتونه او کلتور مونږ ویلی شو. اسلام دوی ته دا حق ورکړی چې د هر چا سره یې خوښوي او په هر ځای کې یې خوښوي دوی واده وکړي. وروسته چې تر څو د دوی نکاح ختمه شوه له مخکیني خاوند سره دوی ته بالکل اسلام دا حق ورکړی ده چې دوی له هر چا سره په خپله خوښه باندې واده وکړي. موږ دا نشو مجبوره کولی. داسې خویندې هم شته دي متاسفانه چې هغوی د یو وړکي ماشوم په نامه باندې کړي دي چې ته ودرېږه دا لیور دی دا راغټ شي او دا بالغه شي دا غټ سړی شي نو بیا به تا موږ هغه ته په نکاح باندې کوو. دا څومره د افسوس ځای ده. هغه 10 کاله 15 کاله په انتظار باندې ناسته ده، بالاخره له هغه سره ژوند هم جوړ نه شو، هغه یې غواړي هم نه، مینه او محبت هم نه ورسره کوي، د پردي چا ښځې په سترګه باندې ورته ګوري. کونډه خیر ده چې کونډه شوه، الله جل جلاله دا انسان پیدا کړی ده، الله جل جلاله عزت ورته ورکړی ده، الله جل جلاله شرافت ورته ورکړی ده. دا کوم عیب نه ده، دا خو د دې په واک کې نو ولې موږ تاسو بیا راقیدوو او په بند کې خطا کوو؟ موږ تاسو باید دې ته هغه خپل اسلامي حق چې الله جل جلاله دې ته ورکړی ده هغه باید موږ تاسو ورته ورکړو او په دې باندې خپل ځان ته دوکه ورنه کړو. صحیح ده چې مصارفات په ودونو باندې شوي دي خو د دې ښځې نکاح د دې ټولې کورنۍ سره نه ده شوې بلکې د همغه انسان سره شوې وه، د همغه انسان په نکاح کې وه چې اوس تللی ده وفات شوی ده او یا له منځه تللی ده. ډیره زیاته مهمه ده چې موږ په دغه بیچارهګیانو باندې ظلم او زیاتی ونه کړو. ځوانانو ته دغه مهمه لارښوونه مهمه خبره زه لرم او هغه دا ده چې تاسو له دغسې جنکیانو سره له دغسې ښځو سره ودونه وکړئ. تاسو یقین وکړئ چې داسې ځوانان شته دي چې کلونه کلونه انتظار دي که نه او دغه د واده د لوړ مصارفات نشي پوره کولی نو چې تاسو په لوړه کچه باندې واده نشئ کولی، غریبان یې، یو پیسې نه لري، هېڅ خبره نشته، دغسې کونډو سره په ارزانو باندې ودونه کېږي، واده ورسره وکړئ او دا د عیب خبره هم نه ده چې یو ځوان راجګ شي او له یو کونډې سره واده وکړي. ګورئ زموږ ستاسو په ټولنه کې متاسفانه داسې خبرې چې هغه د عیب خبرې نه دي، عیب ګڼل شوي دي. ښې خبرو ته بدې خبرې په نظر باندې خلک ګوري، ښو خبرو ته خلک د بدو خبرو په نظر باندې ګوري. دا د افسوس ځای ده. که چیرته له کونډې سره واده کول بد کار وای نبی علیه الصلاة والسلام به اول واده له کونډې سره نه کوو او داسې کونډې سره چې 40 کلنه وه په دې کې هېڅ عیب نشته ده. تاسو مهرباني وکړئ له داسې ښځو سره ودونه وکړئ، هم به د هغوی یو سرپناه یو سرپرست پیدا شي، هم به ستاسو هغه ضرورتونه پوره شي، له ګناهونو څخه به خلاص شئ.
خوشحاله ژوند به ان شاء الله ولرئ. که آینده کې الله وسه درکړی او بل واده مو کړی به مو وي که نه هېڅ خبره نشته. له دې سره تاسو کولی شئ چې ژوند وکړئ او په ښه طریقه باندې ژوند پر مخ باندې بوځئ. هغوی سره که چېرته اولاد وي د هغوی سرپرستي په غاړه واخلئ د الله د رضا لپاره د دې په خاطر چې دا یتیمان دي الله جل جلاله به څومره اجر درکړي. خپل بچي به مو هم وي د هغې بچي به هم وي انشاءالله. د دغه تاسې چې په د الله په مخلوق باندې دا ترحم او شفقت وکړئ هغه لوی مهربانه ذات به په تاسې باندې شفقت او ترحم نه کوي حتما به یې کوي. نو یو هیله د ورورولۍ دا ده چې تاسو په ضعیف قشر باندې د ټولنې ظلم او زیاتی مه کوئ. د هغوی حقوق مه پایمالوئ. د دې وجې نه دا ډیره مهمه ده چې موږ هغوی ته جدي پاملرنه انشاءالله وکړو او چې د هغوی په زړه باندې څه شی برابر وي هغه کارونه وکړو. نه دا چې موږ تاسو خپل دغه شوق او خپلې خبرې او خپل دغه بدماشي په هغې باندې تحمل کړو. الله دې هغه وخت راولي چې دغه کونډې بیچارهګیانې چې څومره زموږ په سلهاو په زرهاو کونډې په دې وطن کې دي د دوی په ښه طریقه باندې یو چا سره نکاح وشي د دوی ژوند جوړ شي او انشاءالله له دغه بدبختیو او ناخوالو څخه موږ تاسو په ګډه باندې راووځو.